په یو وړوکي کلي کې دوه وروڼه اوسېدل، یو کمال او یو جمال. کمال او جمال په خپل کور کې لږې چرګې ساتلې وې چې د هغې نه به یې انډې اغوښتې او هغه به یې خرڅولې. دی هو وره کماله د انده وره څومره وکه انده یې چولې ده. رښتیا وښایه او که نه دا خو ډېره غټه ده جماله. راځه کماله اندې م ټولې راټولې کړې اوس یې وینځو. صفا یې وینځو او بیا یې دې باسکټ کې اچو. صحیح ده جماله، راځه چې وینځو. او دغه شان به کمال او جمال انډې وینځلې او باسکټ کې به یې اچولې او بازار ته به یې وړلې، او خلک به د دې په انتظار وو چې دوی به کله دا انډې راوړي او موږ یې ترې واخلو. کمال او جمال به انډې خرڅې کړې، بیا به رالل، بیا به یې چرګو ته دانې واچولې او بیا به یې سټول باندې کېناستل او خپل ګپ شپ ته لګولو. په سبا باندې کلي ته د ښار نه یو تاجر رالو چې هغه به دوکه کوله او دوی له یو لالچ ورکوو چې تاسو دا انډې خرڅوئ، دا ارزان هم دي او دې کې پیدا ډېره ده. کمال او جمال چې دا وکتل نو ډېر حیران شو او د دوکهباز تاجر په لالچ کې رالل او د هغه نه به یې انډې اغوښتې او بازار ته به یې وړلې. کماله د مونږ کاروبار به اوس ډېر ښه شي. او که نه جماله، اوس به مونږ ډېرې پیسې ګټو. نو دغه شان کمال او جمال به ډېر خوشحاله وو او انډې به یې د تاجر نه اغوښتې او هغه به یې خرڅولې او یو څو ورځې یې کاروبار ډېر ښه شو. د هغې نه پس جمال به دا سوچ کولو چې موږ د انډو له رنګ ورکوو نو دا خو موږ دوکه کوو خلکو سره، او دې کې یې کاروبار ډېر زیات ډاون شي. کماله د مونږ کاروبار خو ډېر زیات خراب شو. او که نه جماله، دا مونږ که تاجر دوکه کړو نو زمونږ کاروبار ډېر زیات خراب شو. نو دوی ډېر زیات خفه وي او سوچ کوي چې موږ به سبا نه بېکارې انډې نه خرڅوو او موږ به تازه انډې راټولوو د چرګو نه او هغه به بازار ته وړو او هغه به بیا خرڅوو. دې کې د جومات کار صاحب هم راشي او دوی له مشوره ورکړي چې او که نه تاسو دوکه مه کوئ او صحیح انډې خرڅوئ، انشاءالله ستاسو کار به ډېر ښه شي. دوی دا خبره ومنله او د دې کار بیا رو ښه شو. نو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې حلال روزۍ کې ډېر برکت وي. مشران وایي چې لږ خوره تل خوره، ډېر خوره ګڼ ډېر خوره. د کو ویډیو هم خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. میلاویږو به بله ویډیو کې.